یو ښځه یو بادشاه په کوټه کې گیر کړو، نو سلطان سکندر بادشاه او ښځې په کوټه کې گیر کو، بارې ورپسې کونډه وواله. نو سلطان سکندر ورته دننه نه وی چې او ښځې ورلرې کا. د سلطان سکندر باچهي د پتورو باندې کېمه کی خزم خزا وا، د آباد او د مال روډ او د فورد روډ خزا نه وا، خزا وا. خزا ورته وی هغه ورځ یاته سړی ویل جلوس وباسو، مال د څه جلوس وباسي؟ عریانی او فحاشی د دې متعلق جلوس وباسو. دا لیډران نه دي، دي دا مورمړي پلارمړي راټول کی، دا قمقل، دا د خدای خرچ یو په لکۍ نیمګړي دي کینی کمپلیټ خرچ دا راټول کی او ورته وی چې چغې وهي چې پاکستان کې عریانی برباد او فحاشی برباد. په دې چل باندې لیډر په خپل ونډه زیاتوي. مالته خو استاسو په ایمان وایي، خبره پوهېږئ که نه؟ یو غټ کوتک را سره یو ولې تاسو ته ونیسمه، خبره نه پوهېږئ. ته اوس په ایمان ووایه چې بجلیګر ملا په منبر درته ووایي چې هلکه او جومات والاو تیار شئ د ملکې ښځې بربنډې ګرځي او د دې خلاف جلوس وباسو. زه تاسو ته وایم که نه، جلوس وباسو. اوس زه په تاسو ته وایم چې جلوس وباسئ، دې ځای نه ځئ تر مالګو منډۍ پورې یا قصه خانې پورې یا سیکارنو چوک پورې او عریانی او فحاشي برباد چغې وهئ او بېګاله ما وګورئ چې زه ښځې سره ناست یم، بیا به زما په خوله جلوس وباسئ؟ په تا دې لعنت نه وي چې بیا زما په خوله ته جلوس وباسئ؟ چې ما وګورئ چې زه خو ښې جونګړې سره ناست یم او تا ته وایم چې عریانی او فحاشي ښه شی نه دی، نو زما په دې مولاتوب دې لعنت وي که نه؟ زه خو دې اله تا ته یو کار وایم چې دا ګناه ده یا دا جرم دی چې زه په خپله نه کوم که نه. نو چې یو کار زه په خپله کومه او تا ته وایم چې ته پې ورځه، نو تا کې خو هم څه عقل تا کې خو هم څه سړیتوب پکار دی، څه دماغ پکار دی چې ملا صاحب ته ما ته وایې چې بربنډو ښځو خلاف جلوس وباسي، ته چې ورته راناست دی. تاسو خیال د دې وجې نه عزیزانو خدای سرونه درکړي دي. اوس تاسو په ایمان ووایئ چا چې هوایي جهاز جوړ کړی دی هغه ستاسو غوندې بني ادم دی که نه دی؟ که د هغه څلور خپې دي یا څلور لاسونه دي یا سترګې څلور دي یا غوږونه لس دي که نه تاسو په شان دی؟ وایي دا هوایي جهاز چې چا جوړ کړی دی دا تاسو په شان دی که تاسو نه زیات دی؟ هغه ولې هوایي جهاز جوړ کړی دی او ته ولې نشي جوړولی؟ چا چې بحري جهاز جوړ کړی دی، بحري جهاز وګوره قرآن کې راځي چې دا بحري جهاز اوس انګریزانو جوړ کړی، نه، دا د سلیمان علیه السلام د زمانې نم 800 کاله مخکې د بحري جهاز ایجاد چې دی یو مسلمان کړی. قرآن کې راځي وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، سورة رحمان کې وګورئ وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. اول ایجاد د بحري جهاز مسلمان کړو او د سمندر د بیخ نه ملغلرې او مرجان اول ایجاد مسلمان کړو ته راویستي. ته ولې نشي جوړولی؟ ستا پاکستان 50 کاله وشو، د انجینیرنګ یونیورسټي ده او دا ټیکنالوجي ده او دا پلانیالوجي ده او دا ډنګړیالوجي ده او دا دالوجي ده او دا دالوجي ده. د ټیکنالوجي ستا کوم ځای ده په پاکستان کې؟ انجینیرنګ ستا په پاکستان کې کوم ځای ده؟ ته خو غول امریکې کړي وي او ته پکې یونیټیزونه پې تا اچوي، خلکو ته دا شوکې چې دا غول ما وکړه دا دومره سوکه، ته خوار شي په پردو غولو ټیزونه اچوي. تا څه کړي دي تر اوسه پورې؟ یو اسلامي ملک ما ته وښایي چې تر اوسه پورې هغه جهاز جوړ کړی، بحري جهاز یې جوړ کړی، توپه یې جوړه کړي، ټینک یې جوړ کړی، میزایل یې جوړ کړی، د هوایي بمبارمنټ سامان یې جوړ کړی، ایټم بم یې جوړ کړی، هایډروجن بم یې جوړ کړی. یو مسلمان ملک تاسو وښایي؟ چین تا نه رستو آزاد دی، تا نه رستو دومره دي واړه واړه. تاسو وګورئ چینیانو ته نن هغه مساله هغې سره پرته ده چې امریکا ته یېرېږي، کلک نشي کولی چین ته امریکا ته یېرېږي. تا نه رستو آزاد شوی دی. هندوستان تا سره یو ځای آزاد شوی دی، تا سره یو ځای. ته ورشه د هندوستان حال وګوره، د بل ملک خاوره به پکې ونه ګورې. دا هم درته دا اورېدو نه وی. په سن 86 کې زه تللی وم دلي ته او ما ولیده بحري جهازونه خپل، هوایي جهازونه خپل، توپې خپلې، ټینکونه خپل، هایډروجن بم خپل، ایټم بم خپل، سایکل خپل، لاره خپله، موټر خپل، دوایي خپله، کپړه خپله، هر څه د خپل ملک جوړ دي. هر څه دلته حیات آباد کې د کوم ملک سامان خرڅ
د امریکې، د جاپان، د لندن، چاینا خرڅي. دلته ورته دوی ګڼکپان کینولي دي په لاره کې چې یو ته پولیس وایي او بل ته دغه وایي کسټم وایي. نو هغه ورته ګڼکپان کینولي دي چې په دې لاره که دا سامان راغی نو ونیسئ او سټورونه ته ډک کړئ چې زمونږ خېټې پې ډکې شي. هغه پیسې بیا چېرته ځي؟ کسټم یې چې ونیسي او پولیس یې ونیسي او اف آی ای ونیسي، هغه پیسې ځي چېرته؟ په هغې پیسې د بې نظیرې مېړه بیا مزې کوي. زرداري استاد د هغه د بریتو ته وګورئ تاسو، د هغه د بریتو ته چې زه وګورم پخوا د جنګیرپوره کې د ښځو بلخانو لاندې به ناست و، هغه پوه شوئ. نو دلته یې ورته دا ګڼکپان کینولي دي، نو هلته یې چې ته ولې غټ دي ونیسي. قانون دې په لاس کې واغستو، غیر قانوني سامان دې دلته راوړو، خلاص. که ما قانون په لاس کې اغستی او د جاپان کپړه بیا اغستی او په لاره راځم، ما خو قانون خلاف ورزي وکړه. په صوبه سرحد کې وګوره، په ګورنمنټ هاوس کې وګوره، ایر کنډیشن یې لګېدلي دي که نه؟ فریجونه پراته دي که نه؟ دا د کم ملک دي چې تاله راشي بنګلې ته خو روا شو. یو ملا و ملا نو زوی تلی و هلکانو سره ښکار پسې، چې ښکار پسې تلی نو نور څه ورته میلاو نه شو، نو ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو نور هلکانو ورته وی چې دا خو مردار دی. نو دی ورته وی چې کون آنکھنے کے مردار ہے، حلال ہے، میں ملا نہ پترا. نو ملا زوی زه یم او حلال او مردار تاسو پیژنئ، بالکل حلال دی. هلکان وی بیړی غرقه شوز د ملا زوی دی، د سره څوک خیر راغله په جګړه پلار ته یې راغله. پلار ته وی چې میاں جی ګیدړ حلال ہے؟ نو ملا هم داسې تریناک غوندې وی نه، کون آنکھنے کے حلال ہے، مردار ہے. مردار ہے جی؟ ویلا چپر نور جمال آنکھنے کے حلال. استا زوی نور جمال وی چې حلال دی. ویلا چه نور جمال آنکھنے ده؟ پیٹھیرو میں کتاب دیکھا، المارے تے منڈا کړی دو کتاب سورګه چې اوس نور جمال لوجه پیدا کم کا کتاب راغسته ده. نو الکان ناس دي اوس وی میاں سنو، کتاب نہ مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. د کتاب مسئله ده چې نور جمال چرته یلته ګیدړان هم روا دي. د سیب بنګلې ته چې راشي نو بیا قانون لاس کې نه بیا روا شي، او که غریب په مزدورۍ اوچت کړی او را روان کړی نو قانون دې لاس کې واغستو. پرون دلته یو مجسټریټ راغلی و، چرګانو والا یې نیوه، ومې نه لیدو نو چې د ده نه ما دا دورنیک داسې تاو کړی، چرګانو والا یې ونیو چې قانون هم لاس کې واغست. 240 نرخ دی او تاسو په 3 خرڅوئ. هغه ورته کور دی د میردین جومات شا، کور دی لوټي لوټي شه، نو په 3 کم شپېته خو مونږ ته میلاویږي په منډۍ کې، نو په 340 څنګه خرڅ کړو؟ کور دی وران شه. نو یې بوتله پرچه یې پې ورکړه، نن یې چې چالان کړه. یو نه مې پوښتنه وکړه مال څنګه چل دی؟ ویل 1500 روپۍ جرم کړم. دا 1500 روپۍ به کوم ځای ته ځي؟ دا پته مو لګوه. ډېر شکر دی، دا اړه مې داسې خوشحال کی. پرون دلته څه ډېر شی راټول شوی، داسې کتبې مطبې دغه کړې وې چې هلکه دا څوک دي؟ وی دا ناراض ګروپ دی د پیپل والا، یو سړی قید کړی نو هغه له په استقبال کې ولاړ دي. دا غریب دي که نه، خدای پاک یې په خړ سیلاب یوړي. خو وخت نه دی راغلی، که وخت راشي د ټولو نه مخکې به ډمان شرموي، داسې به ګډېږي چې ډمان به شرموي. نو ما تاسو ته دا عرض کولو چې زه ملا یم، خو زه پوهېږم رڼا او تیاره پیژنم، شپه او ورځ پیژنم. نو هغه ښځې ته سلطان سکندر آواز کوي چې د سلطان سکندر باچهي ده، په تورو به دې کیمه کی. نو ښځه ورته څه وایي د بهر نه؟ ورته وی د سکندر د تورې خبرې راته مه کوه، د سکندر د تورې خبرې مه کوه، سکندر هم ته ځان دې خلاص کا. سکندر خیال دا و چې دې ښځې جوړ زه نه یم پېژندلی، ځکه یې کوټه کې ګیر کړی یم. که دې ته دا پته وی چې دا بادشاه دی، بیا به څنګه ګیرولم؟ ښځه ورته وایي د سکندر د تورې خبرې ماته مه کوه، سکندر هم ته ځان دې خلاص کا. او بادشاه زه ښځه یم او ته بادشاه ما په کوټه کې ګیر کړی، ځان نشي خلاصولی. په دې مې پوهه کا چې سبا د خدای په جیل کې ګیر شي نو څنګه به ځان خلاص کې. الله، ښځې دا وي او ښځې دې ته وي، بادشاهانو ته به دا خبرې. بیا ورته وایي ښځه یمه
خو داسې ښځه نه یم چې د جهان نه بې خبره زه د جهان په ټولو کرتوتونو باندې پوهېږم. عزیزانو عرض مې دا زه ملا یم خو د الله مهرباني ده زه ډېر زاغ ملا پیدا کړی. زه د هر سړي د پوندو چال پېژنم. چال زه درته په ایمان وایم ما علم قیافه ویلې ده. علم قیافه چې زه سړي ته وګورم که د هغه دا د چهرې بناوټ چې دی د هغه د ټول بدن حال ما ته ووایي چې دا د کم قماش سړی دی. چې وګورم لاس چې څوک راکړي چې لاس راکړي د لاس راکولو ادا نه ما ته پته ولګي چې دا څومره اوبو کې دی. ما په 50 کاله کې د پاکستان د حکومتونو سره جوړ ولې نه دی راغلی؟ ولې نه؟ ځکه چې هیڅ حکومت د دې ملک او د قوم د پاره مخلص نه دی. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم. لنډ وګورئ تاسو ټول د کلو خلک یې که نه یې؟ ټول د کلو خلک یې ځکه چې دې جومات له دا غوړ غوړ نه راځي د یاري. زه دا د کونینو ستنې وامه که نه سړي ته وایم ورته په دې کوناټي کې نو زمونږ دې جومات ته ټول دا سپېره سپېره راځي دا د کلو. یو خان به دلته منزله راتلو نو دا د دې علاقې خانان هم دې بار جومات ته منزله زمونږ دا کلی هم د خانانو کلی دی که نه. دلته هم خانان ډېر دي. څه خانان دي مړه اجره کې ګنکان نیزهبازي کوي خو شپه نامې خانان دي. نو د بار جومات ته منزله دي دلته نشي راتلی د سره ستنې دي د کونینو. څه خبره مې کوله؟ چپ 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 دا لیوانې څوک پکې راغله. خبره مې څه کوله چې زه سړی تیر شي د پوندو چال یې پېژنم. چال مولانا تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې وی هر څنګه جامې چې اغوندې واغونده و په خدای قسم زه ستا د پوندو چال پېژنمه. نو ما د پاکستانی حکومتونو د پوندو چال پېژندلی دی. چال دلته یو سپېره غوندې دی زمونږ د دې کلي دی. نو د الیکشن په وخت کې په دې سړک کې منډې به والې وخځئ الیکشن ته او تیار شئ او ورځئ پرې او شابه داسې تلو راتلو به په دې سړک چې ماښام شو نو اچا د پاره چې منډې والې هغه وګټله. چې ویې ګټله نو ما ورته ویل چې پلانیا ویلې مالیار خو دې وګټله. ویل او که نه مال نن خو ډېر ستړی شوې بېګاله به دې هغه پلاني خان په خپل ډبل بیډ کټ کې لږ پرې نه دي چې سملې وارام د هغې کټونه خو ډبل بیډ دي که نه. مال په خپل ډبل بیډ کټ به دې پرې نه دي چې لږ پکې ارام وکړي. ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پرېږدي او ډبل بیډ کې هم سملئ. نو مال خدای دې په شرمونو او شرمه واسې دې ځان وشړولو ټوله ورځې. خان ته غویې فرض کړی قلبه در باندې وکړي بیا دې په اخورو تړي. خان او نواب تاسو د هغې غویان یئ. د عوام چې دي دا د ټیکهدارانو خره دي. ټیکهدار چې ټوله ورځ په خره باندې کومه ګټه وکړي که نه په خره نو د شپې ټیکهدار چېرته لاړ شي او خر چېرته لاړ شي؟ خر لاړ شي هغه خپل ډیران ته چې غلمل پې وخوري او ټیکهدار صاحب بنګلې ته لاړ شي. نو دا عوام د ټیکهدارانو خره دي. دا عوام د دې لیډرانو خره دي. بله خبره ده چې اوس عوام خدای پوهوي نه نو چې نه لا تتخذوا اليهود ټول وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود او نصارا او ته به دوست نه وایي. خدای ویلي دي که ته د خدای نه لوی نو ورته وایه. بیا نن کابل ولې سټ کېدو ته امریکا نه پرېږدي؟ ولې یریږي چې که کابل او پاکستان او ایران دا درې واړه ملکونه یو شو نو اسلامیک بلاک به جوړ شي بیا به پکې زما دارونه خرڅي. تاسو به وګورئ دا کابل به ټوکړي ټوکړي د دې پاکستان حشر به ته وګورئ. که مړم او دا پاکستان تاسو ټوکړي ټوکړي د دې خلقو د لاسه د امریکې په شیطانت او نه لیدو که مړم نو راشئ په قبر مې متیاز. هیڅ ترقي مسلمان ملکونو کې نشته. یو مهرباني په خدای کړې ده چې پیسې او دولت یې وله ورکړې ده لکه عرب ملکونه چې د تیلو کوي ورته رایستي دي په وطن کې هغه دولت دی ورسره. نور هیڅ ترقي مسلمان ملکونو کې. مصر وګورئ د زرګونو کالو مسلمان حکومت دی. د زرګونو کال تاسو وګورئ په مصر کې هیڅ ترقي نشته. د مصر بادشاه چې دی حسن مبارک هغه ورځ یو دوه مصریان راغلي وو تبلیغي جومات کې ما ته پوښتنې کولې ما وی چې تاسو
احرام مصر کتلی دي هغه ځای چې کوم ځای کې د فرعون لاش پروت دی او تر اوسه پورې خدای پاک باقی ساتلی ثابت پروت دا ثابت خدای پاک دې د پاره ایښی دی چې لتکونا للعالمین نذیرا ستا دا بدن به زه ثابت ساتم تر قیامته پورې صلا لتکونا للعالمین نذیرا چې د ټول عالم د پاره یو عبرت وي نو ما هغې ته وویل مصریانو ته چې تاسو احرام مصر کتلی نو هغه داسې په ګیره لاس ووهلو وی چې لصاحب اللحیة هذا ممنوع ګیرې والا احرام مصر کتو ته نه پرېږدي دا ګیره ویل ګیره مونږ پټ ګرځو په مصر کې او مصر کې قانوني طور هذا ممنوع دا ګیره منع ده مال ائمة المصر د مصر ائمه ما ته ویل صفا مخونه وي په منبر ناستې خطبې وایي ائمه د مصر اوس د مصر د حسن مبارک نه لوی ټټو چې دی د امریکې دا بل نشته لوی خرید شده غلام چې دی هغه د امریکې د مصر نه بغیر بل نشته په عرب ملکونو باندې تاسو وګورئ ټول تسلط چې دی هغه د امریکې دی د خپل ملک ته راشئ قرآن خدا ویلی دی چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والاو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصاراو ته به دوستان نه وایي او یهود او نصارا به په دوستۍ نه نیسي د قرآن خدا قطعي حکم دی او قطعي فیصله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فتح د مکې وشوه نو حکم یې وکړو چې وباسه یهود او نصارا د جزیره عرب نه د عرب په جزیره باندې چې څومره یهود او نصارا دي هغه د مصر عربو نه پیغمبر حکم دا کړ نن ورشي سعودي ته ولکه فوج د امریکې د سعودي په قوو پروت دی او په جده کې دا د اورېدو خبره تاسو ته نه کوم په منبر رسول باندې دا د لیدو خبره درته کوم په سن 65 کې ما لیدلي او په سن 82 کې بیا زه عمرې ته تللی وم بیا مې لیدلي چې د جدې بندرګاه چې دی او د جدې ایرپورټ چې دی په دې تمامو باندې به انګریز او مې مګورې بربند به روان د جدې د سمندر بندرګاه چې دی په هغې باندې څومره تفریحګاهونه چې دي هغه د انګریزانو څومره جده هغه ښار دی چې بیبي حوا پکې پرته ده ستاسو مور پکې پرته ده جده هغه ښار دی نن زمونږ د مور قبر ته دعاګانې چې دي نو هغه د لندن او د امریکې انګریزان کوي نو عزیزانو عرض مې داو چې خدای ویلي چې دا سړی به چرې ستا دوست نشي دا نشي ستا دوست کېدی نو که ته وایې چې دا زما دوست دی نو ته رښتیا وایې اوس امریکې ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو انګریزانو ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو اوس اسرائیل ته مونږ دوست ملک وایو او کوشش کوو چې اسرائیل سره زمونږ سفارتي تعلقات جوړ شي نن ستا په ملک کې چې هر حکومت بدلیږي د هغې فیصله په وایټ هاوس کې کیږي زمونږه د مسلمان فیصلې خو به پخوا په اسمانونو کې کېدې اوس د مسلمان فیصلې چې دی په وایټ هاوس د امریکې کې کیږي نو قرآن کلیر کټ آرډر دی چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصاراو ته به دوست نه وایي دا ستاسو دوستان نشي کېدی خدای ویلي زمونږ هر ادا وګوره د انګریزانو ده هر ادا کوم ایجاد د لعنت چې انګریزو کی کوم ایجاد د لعنت چې انګریزو کی اول